आवाज दे ورک شو. یو منټ. څو کوم لاړ شم لایف یو منټ. کېنه. براک براک مو ګوره کني در ټوپ کوم نه باندې براک براک سلا ګوره خو صحیح ده کنه. ما زه خپل ټینشن کې ته خپل مسلو کې تر متغی ټینشن په بلاوله مړه ټینشن یو چې راخله ټینشن به د سر سپین کی ورا کی کا ټینشن باندې څه شي سر خو سپین ده نو نور څنګه سپین شي سر د سپین ده به هم ته دا غریب پتا مناسته ده ته بډای شو به ته څوک څوک پتا مای ته سر سپری ده مړه سړی ته ټینشن غم وړي ټینشن ورکاوه مړه. थैंक यू शेख साहब. مننه ټولو نه مننه زړګه یا لکه د خدای نیک بختو شیټ وټاپوئ سکرین وټکوئ ته ورګه مړې زه لایف شیر کوم څوک راشي یاره داسې ته نه راځي چاته شیر کوم ورګه ذبیح الله ته شیر کوم تا اوس بیا کار پرېښودو پته نشته چې چل د باندې وشي نه صحیح ده په سبب وکړي که نه دا به نن نه ورکوم ډېره سخته راباندې. وعلیکم سلام ټولو ته سلام د زړګا مننه. عشق دردونه دي خیر کچھ نہیں یار فالکن ہاں جی هغه مرګره خو د دې خوا راووختو چې شی لیکلی خو زه خو پې نه پوهېږم ستا تصویر باندې دغه څه سیټ کړه دغه یې دا تاسو چې ناستی دی زه خو نه پوهېږم زړګا په کامنټ نه پوهېږم علامه آباد لره خوشحاله اوسئ ښه دا ته څه شي کې ګوتې وایه سر خوړلې یا خدای دې دا وچ سر میرات که چې میرات شي ته دا څه شي کې ګوتې وایې په کامنټ باندې نه پوهېږي نه پوهېږم په کامنټ باندې د خو ترورۍ لوري زما نام منشن کې ستاسو روم سره دفتر علي ویلکم دفتر علي مسته مسته راشه د ځوانۍ مستي دې غواړمه مننه زړګا ژوندی اوسي यार शकील मजा नहीं आ रहा यार सही से प्ले करो نو ته دغلته په میراتی کې سر ورکې دغلته لګیا ګیمونه کوي نو څه به مزه وکړي કેમ મારાથી કે મેં સાર કડે દા موبایل کې ના ته چې راشه اریان د نه جوړې 24 غنټې موبایل کې لګیا یې اریان هم دقسې دی تا ته بلای اریان خو زما ملګری دی سړیه څنګه مو څه ګپ شپ هغه خو زما 6 کاله وشو چې یو ځای باندې خروج کو کم اریان ته یادی ها وړي کاوړ کا بری ملک ته چې مری ملک کې اوسي خدای نو د زما ایډي ما غسه ده کنه ولې تا لیدلی نه دی نو چې کې پیسې ګټې هغه نیمې نیمې کوو که بیا یا تو وي څنګه نیمې نیمې دا پیسې چې کومې ته ګټې دا پیسې تو وي که نیمې نیمې وي زما مړه هر څه دي زما ټول اریان دی نو پیسې څه شی دي यार जितना पूछो उतना बताओ ना د خدای نیک بخت هغه زما ملګری دی ورور مې دی ورور په شان دي پیسې ته پیسې پرېږده یا د هغه څه یا ما څه پیسې چې دي دا نیمې هغې وي که دا ټولې تو وي والله که چوانۍ نه ما رانه نه اخستی نه رانه خوړلی موبایلونه هم رالیږلي هر څه یې کړي غریب هغه خپله بلجیم کې پاتې کېږي دلته یې سعودیا کې 4 ټریلې دي نو ما نه به څه پیسې وخوري خپلې پلازې دي په هغه کې هغه سره کوم ځای نه ټریلې راغلی هغه ترونه دي که نه ټول شریک دي په یو ځای خوري څکي صرف دار تواشي چې تو ټیک ټاک پیسې تو ته ټولې ارسي که نیمې هغې وي نیمې تو وي صرف دار تواشي ټولې والله چې ته هغه پته هم نه لګي زه خو یې نه شم رایستی خو هغه پوهېږي اوسه زه خو پیسې میسې نه راوباسم والله که ته چوانۍ مې هم رایستلی هغه روباسي به تو ته یې سینډ کړي ما ته یې راسینډ کړي هاو داسې هم راسینډ کړي یا چې شی دغه یې بیا هم راکوي راله خپل هم راله راکوي مړې هغه داسې انسان خو نه دی خپل هم راله څومره پښتنه کوم را جواب ورکوه که نه ډېرې خبرې مه کوه که نه مړې دا د ټیک ټاک خبرې نه دي که نه اوس ته زما څه د زړه حال وی نه ته مه ته وایه دا ته وایه
چې هغه پیسې لکه وباسي، 200 هغه پیسې کسان وباسي، ناست هغه دي، ورته څرنګه سینډ کوي؟ هغه ما ته نه دي راسینډ کړي، ماړې پراتی دي اوسه، ما ته خو نه دي راسینډ کړي. कसम से तुम्हें 1 रुपया नहीं दिया उसने अभी तक। نه مې دي تیر اخستې، زه ما په کار نه دي، نو زه په څه کوم؟ زه خو چې څومره خورم ओ कादू कादू उठू से बना बोले कादू मतलब उठू से ना वाले 10 کسان ګولونه ولې به زه د تډو ځي خم څنګه पैसे चढ़ता दी तावाला मत बताओ हुआ पैसे चढ़ता दी। थैंक यू پیسې دي جب ټول ستا دي مړې. ها کم ده، زه خو جبونو کې پیسې رښتیا نه ګرځم. वो है रिश्ता یاره वो په है 10 ګولونه ولې د خدای نه یک بخت टिकटॉक पैसे चढ़ता दी टिकटॉक पैसे तो दार आडे पैसे गटल दे चित दियागा ټول هغه څه پراتی، ټول ارته دا غته دي، ولا کته زه پوي او نه مې غوښتي چې مال راولېګا. ها सुख लेवरायला چې دارا मेहनत وکي او بل چاته وای چې पैसे تا والا دومره خاصو کا لیوانا نه وی دا د خدای نه وخت ما خبره ته خو غواګ ونیسته کنه. ګوره چې ما په کار نه دی، اوس ما څه ضرورت وته نشته، ما څه اوس هغه نشته، زه پیڅه کوم اصلي ځان څه جب کې غاتې ګرځوم څه پې کوم. نن سبا خو پاکستاني چې د چا خبره چې 500 نه هغه 500 روپۍ سعودي ریال 500 مات کینو دومره ډیره درکې په ډیری باندې څه کې چا سي د جب کې اچولای څه پې کوم. ته دومره درویزان سړای ته دومره کادو سړای داسې کې داسې چې ته په ټیک ټاک کې 24 غنټه نو ورته ته پیسې هاتو نه بل سړای خپلې بوس ویلکم تو نه بل سړای پیسې وخلی. ګوره دوه خبرې دي زړګا. ورور لاس چې چاله ورکې کنه، اوس ورور لا ما 75 लाख 80 लाख روپۍ لاس کې ورکړي، 90 लाख لکه تقریبا کروڑ دي. هغه لا مې ورکړي چې ته پوه شه او کار دې پوه شه. داسې زما هریان ورور دی، ورور مې ورته ویلی، داسې هغه ما ته ورور ویلی، یا هغه څه پرته یا ما څه پرته، خبره یوه ده. اوس لکه مطلب زه دلتاله داسې درکم لکه زه اوس تا ته ښځه ووایم، زه اوس تاله پیسې درکم، نو ته خو زما ښځه یې که نه، که ته یې خورې او که څه پې کوې زما ښځه یې که نه. بکواس مه کوه څه شکل دي تا استاد خو درویزان ته ډېر زمار یې شاید ته درویغ یې یا خو تاسو دواړه پیسې نیمه نیمه تا وخوړې نیمه هغه خوړې یا خو به ته ټولې هغه خوړې یا بیا ټولې تا وخوړې. ما خبر ته غواګ ونیسه سندل، قسم درته خورم په لا اله الا الله محمد رسول چې خپلې نه دي راکړې دومره کاسیرې هم رانه نه ده اخیستې. نه علي جنې هغه خپله مالداره سړی وړکی دی څه داسې مه ګوره چې کدوی مه ګوره 4 ټریلې په سعودیه کې چلیږي، هلته پلازي دي په پېښور کې. دا څه داسې خو نه ده چې ګنې بس دا به زما پیسو ته ناست دی. یا د ټیک ټاک ما ته کوم 10 کروڑه را جمع شوي ټیک ټاک هغه خو یې چې ټولې پیسې خو شکیل خولي څوک وایي صدق آریان باندې خلکو څومره انظامونه ولګول چې شکیل داسې والله که زه ترې پوهېم آیډي هغه څه ده پیسې هم ده هر څه د هغه کار زه ترې څه خبر یم چې څه کوي ما ته غوښتې هم نه دي واله ته خو ډېر وړې کار کوې ته ته هېڅ شي پاته نشته ته خو هسې بس ګڼکاپ یې که نه الا بالله والله که نه قسم دی سندل که نه زه به کافر یم یاره کافر پېژنې مسلمان به نه یم که زه په رښتیا ته خو سړی هم نه چې سنت کړی چې کافر د ته ونه وایم خبره واوره سندل قسم خورې په لا اله الا الله محمد رسول الله زړګا که زه په څه هم پوهېږم ته ولې نه منې یاره ته زما خبره ولې نه منې نه سوه کسان ناست ته زړګا دا سکرین ټول وټکوئ دا ګیم ترې وګټئ چې په دې سپېږمو والا کار ته وردننه کړم دلته متي درویږ یې یاره مړې تا ماغه ماته دروغ وایه قسم دی قرآن درته خورم که په څه هم پوهېږم یاره که زه په څه پوهېږم زه به مړې هندو یم بس مسلمانۍ نه ووتلم د خدای نیکبخت که زه په دې اډۍ هم پوهېږم دا هم غریب اریان راله سمه کړي چې ورانه هندو خو ته یې درویږ یې څنګه